هرمونه کې هیله مننه خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ صحتمند به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زما اسم ارزمان نن یو ځل بیا د مایکروسافټ ورډ 40م لیکچر سره ستاسو په خدمت کې یم او په ننني لیکچر کې به موږ د مایکروسافټ ورډ چې کوم پاتې موضوعات وو هغه به مخ ته وړو. نو که چېرته تاسو سره کومې پوښتنې پیدا کېږي د درس په جریان کې کړلی شئ هغه له موږ سره شریکې کړئ تر څو پورې په راتلونکي لیکچرونو کې موږ هغې ته ستاسو جواب ویونکي وو. راځو نن خپل لیکچر را پیل کوو. نن 40م لیکچر دی او انسرټ کې په انسرټ کې د موږ سره ټیبل ختم سوله السټریشنز ګروپ ته راوړو. په السټریشنز کې لومړی د موږ سره فیکچر دی. فیکچر د موږ څه کار کوي؟ فرض کړئ چې تاسو غواړئ یو ډاکومنټ لرئ. زه راځم په کنټرول ان باندې کلیک کوم. مثلا تاسو رایند فرض کړئ چې لاس پاراګراف ډاکومنټ لرئ او تاسو په کې یو تصویر ته ضرورت لرئ. یو خو ډراګ اند ډرا نه تاسو استفاده کولای شئ. دوم دا چې انسرټ مو تاسو ته وایي چې چېرته کې اضافه کول همداسې په عمومي وختو کې زده کړئ. اضافه کول چې شی هغه هر شی کیدای شي عکس آیکن چارټ سکرین شاټ هیډر فوټر هر څه کیدلی شي. نو زه ورته رسم فرض کړه ضرورت شو عکس ته. اول شی دیس ډیوایس نه هدف شی چې کوم د موږ سره په کمپیوټر کې موجود وي دوزه راخله. بل د موږ چې سټاک ایمیج دی دا د موږ سره یو آنلاین پلیټفارم دی چې په دې کې عکسونه وي د غوځای راخله او که چېرته تاسو آنلاین پیکچرونه استفاده کوئ انټرنیټ ته مو کنکشن وه نو تاسو بیا د آنلاین څخه استفاده کوئ. خو موږ چې دیس ډیوایس څخه یې موږ ته راواخله چې موږ سره په کمپیوټر کې موجود دي. کله چې دلته کلیک وکړو موږ په خپل کمپیوټر کې ځای شو ساین ان وشو. نو اوس وګورئ فرض کړه زه رسمه ګرافیک ته په ګرافیک کې د موږ سره مثلا دا تصویر دی. دا تصویر زه راخلم. اوس وګورئ زه غواړم مثلا دا په خپل دغه ټکسټ څنګه کوم استفاده کوم. دلته ځینې موضوعات چې هغه بیا وروسته موږ زده کیږو. رسمه اوس وګوره په دغه ډول تاسو تصویر خپل ډاکومنټ ته څنګه کړی شئ راخیستلی شئ او هغه ورسره ځای په ځای کولی شئ. ښه د دې ځینې موضوعات دي هغه موږ زده کیږو هغو ته به تاسو فکر نه کړئ. ښه اوس وګورئ کله چې تاسو تصویر راواخیستله سمه ده نو کله چې تصویر راواخیستو اول خبره دلته څه شی پیدا کېږي چې تاسو پکچر فارمټ په نامه باندې یو بل ټاب اضافه کېږي. نو اول د موږ چې ریموو بیکګراوند دی. اوس که دلته تاسو لږ فکر دته وکړئ موږ دلته د سپینې ساحې دي ځکه چې نه دا دلته به ټکسټ وایي. په ځینې مجالو کې کېدای شي تاسو لیدلي وي چې نه دلته به ټکسټ وایي. سمه ده زه نه غواړم چې دغه اضافي ساحې د دلته موجودې وي یا زه غواړم چې دا شین رنګ کوم بیکګراوند چې دی دا یې منځه یوسم ختم یې کړم. نو د هغو لپاره موږ د ریموو بیکګراوند څخه استفاده کړو. رسم په دو باندې زه کلیک کوم. کله مې چې کلیک وکړه بای ډیفالټ ورډ څه شی کوه کومه ساحه چې فضول ده بېځایه ده هغه سلیکټ کوي او هغه د منځه وړي. خو که فکر وکړئ دغه شنه کوم په ګلابي رنګ باندې چې د موږ سره هایلایټ شوې ده دا هغه ساحه ده چې هغه مایکروسافټ ورډ ته تصمیم نیولی چې دا به ټوله څنګه کېږي ریموو کېږي بیا د بینه بیا وړي. زه ورته یم چې نه ټوله یې بینه مه وړه ځکه دلته دغه ساحه هم لګي. زه ورته یم چې دا ټوله یې بینه څنګه کړه مه یې وړه. نو کله چې زه دلته کلیک وکړم اول د موږ سره شی دي میک ایریاز ټو کیپ هغه ایریا انتخاب کړه څنګه شي چې کیپ شي پاتې شي او که چېرته غواړئ چې هغه ایریا ریموو کړې هغه بیا دلته کلیک کړلی شي. زه ورته یم چې کیپ ځکه دلته د اضافي ساحه څنګه کړې ده سلیکټ کړئ. زه ورته یم چې دغه ساحه څنګه کړه دا د سلیکشن څخه وباسه. دا ماته ضرور ده مهمه ده دغه ساحه څنګه کړه دا سلیکشن څخه وباسه. زه نه غواړم چې دا دې څنګه شي ریموو دې شي. په دغه ډول تاسو دا سلیکشن کولی شئ. اوس وګورئ دا کار به تاسو څنګه کوئ یو څه په دقت سره درسره کوئ ځکه چې دا مهم دی. کیدای شي نور اضافي ساحه هم د موږ نه څنګه کړي د بینه یوسي په دغه ډول. اوکې سلیکشن یو څه اشتباه د هغو دپاره تاسو کنټرول زیډ نه استفاده کړلی شئ. هغه هم په دغه ډول رسمه ورته یم چې کیف ایریاز دا سلیکټ کوم په دغه ډول زوم ان کوم یو اندازه زوم ان ورته یم چې دا ساحه هم د موږ څنګه کړه وساته په دغه ډول. ښه اوس وګورئ که زه راشم په کیپ چینجز باندې کلیک وکړم دا به د موږ سره چینج شي. اوس وګورئ که چېرته تاسو فکر وي هغه بیکګراوند کې د موږ سره چې سپین رنګ وه
هغه څنګه شوله د منځه ولاړله. اوس دا ټکسټ څنګه شوله دلته یو ډول د دوه سره جوړ راغله. وګورئ تاسو به مخکنی حالت ته اوس هم پیسې کړی وي که چېرته تاسو نه وي درک کړی نو یو شاته دا ویډیو لږ شاته بوځئ نو هغلته تاسو هغه کتلی شئ چې دلته د موږ سپین بکګراونډ وه چې هغوی هېڅ هغه ډیزاین یې ډېره برخه څنګه کړی و خراب کړی و. که زه اوس بیا راشم نو ریموو باندې کلیک وکړم هماغه د موږ څه شته دی او دا ځل یې زه مثالا غواړم چې څنګه یې وکړم دا بکګراونډ چې دی دا د باندې یوسم نو زه ورته یم چې ریموو باندې چې کله کلیک وکړم اوس وګورئ زه ورته یم چې دا زه نه غواړم دا هر څه د موږ څنګه که ختم یې کړه اوکې باندې زه کلیک وکړم اوس وګورئ دا ما تاسو ته وویل چې دا کار به تاسو ډېر په دقت سره کوئ کیدای شي تاسو نه وخت ونیسي خو د دغو کار د ترسره کولو دپاره اوس ډېر سافټویرونه شته په انټرنیټ کې آنلاین هغه دي سافټویر دي چې په یوه کلیک سره هر څه ختموي اضافي په کوم بکګراونډ چې د صرف هغه آبجکټ سلیکټ کوي د موږ آبجکټ دلته دا دی دا جامې کې رسي دا مخ کومه ساحه چې دا د موږ آبجکټ ورسي سمه نو اوس وګوره خو ما تاسو ته وویل چې دا کار د موږ نه وخت نیوی شي که چېرته موږ دا کار په ورډ کې څنګه کوو ترسره کیږو نو کیدای شي د موږ نه زیات وخت ونیسي او دقت به هم زیات وي دلته ځکه دا کار دلته د موږ څه وخت نیولی شي. اوس وګوره په دغه ډول زه دقت دلته ډېر نه کم سمه ده ځکه وخت د موږ څه دومره نشته وي. دا کار بیا تاسو ته زه پرېږدم چې دا کار به تاسو څنګه کوئ ترسره کوئ اوکې په دغه ډول او کنټرول زد دا نور به زه تاسو ته پرېږدم ځکه دا کار موږ په هغه باندې ډېر اسانه کړلی شو فوټوشاپ باندې صرف په یوه کلیک سره دا کار موږ هلته ترسره کولی شو. اوکې خو دقت بیا هم دقت دلته کار دی خو دا کار به تاسو دلته نه کوئ ځکه تاسو نه وخت هم نیسي دومره دقیق هم نه وي دا کار تاسو په هغه کې ډېر په اسانۍ کړلی شئ په ځینې ویبسایټونو کې په فوټوشاپ کې جسټ وان کلیک اوکې etiqueta to change اوکې ښه زما نظر باندې دومره به د اوس لپاره بس وي که چېرته غواړئ چې دغه کوم چینجز چې تاسو لوستلي دي دغه ډسکارډ کړئ یعنې د باندې اوس تاسو دا ډسکارډ کولی کوشش کوئ زه ته یم چې دا چینجز دلته موږ ته راشي. اوس وګوره دا د موږ څنګه شول ریموو شول هغه ساحه خو دغه ساحې چې پاتې شول د دوی په دلیل باندې تاسو پوهېږئ. رسمه زه دا بېرته یې باین راوړم دلته د موږ سره په بل ډاکومنټ کې یو تصویر دی دا تصویر زه راغلم کنټرول یو پارس کې زه رسمه دلته مثالا پارس کې چې موږ یو اندازه ټکسټ لرو مثالا نورمال د موږ سره لاس پاراګراف ټکسټ دی په دغه ډول زه رسمه دا کاپي کوم مثلا زه یو کتاب جوړول غواړم دا کنټرول وي کوم دلته کنټرول وي. اوس وګورئ دا د موږ سره یو پیج دی دا زه باین راوړم دا هم د باین راوړم اوکې کنټرول زی. اوس وګورئ زه غواړم مثلا دغه د تعمیر البته دغه پورته شنه ساحه چې دا د باین یوسم ځینې کتابو ډیزاینونه به تاسو لري همدغه کار به تاسو په رسۍ ریموو بکګراونډ باندې به کلیک وکړئ. اوس وګورئ دلته ډېره ساحه د موږ سره سلیکټ کړې ده زه ورته یم چې ریموو ځکه دغه ساحه د موږ سره موږ ته مهمه ده اوکې البته کیپ تو سوري دلته خو دقت نه دی مهم ځکه وخت هم کم دی اوکې په دغه ډول اسانه طریقه خو دا کار تاسو په فوټوشاپ ویبسایټونو ریموو بکګراونډ په نامه باندې یو ویبسایټ دی ډېر په اسانۍ سره تاسو ته هغه بکګراونډ څنګه کوي ریموو کوي دقت په تاسو دلته کوي سمه ده په دغه ډول رسمه دا زه زوم این کومه یو اندازه کله چې دلته کلیک وکړئ picture format remove background remove اوکې
البته keep sorry دا وړه خو دقت به تاسو دلته کوئ مثلا دا یو لږ بعضې صحیح دي دا به تاسو البته دا به ریموف کوئ ښه زه رسم اوس وګورئ دا بکګراوند د موږ څخه ختم کړي چېرته شاته نور شی وکړي مثلا دا دی هم ورته څنګه کړي اضافه کړي ورته اوکې باندې کلیک کوم اوس وګورئ څنګه شوله اوس یو اندازه ده منظم شوله که چېرته تاسو ورته فکر وي ځکه کنټرول پی باندې کلیک کوم په دغه ډول بکګراوند موږ څنګه کړو ریموو هم کړو خو د دې دپاره موږ بیا وروسته کېدای شي تاسو ته یو پروجیکټ هم درکړو فرض کړئ زه یو شیپ رااخلم بخښنې سره دلته ځای په ځای کومه رسم سلیکشن پنل ته ورته د تصویر البته تصویر دې دلته وي رسم په دې باندې زه کلیک کوم ایدو دا کومه ترانسپیرنسي چې دا فارمټ شیپ ته پاتې دی دا موږ به انشاءالله بیا ویایو فلتر رسم دا ترانسپیرنسي کوموم البته اول خو دا باید سپین کلر کې وي په دغه ډول او ترانسپیرنسي مثلا زه 90% کوم یا 90% په دغه ډول شپېته نه هم کمی کوي 40 چې تر څو پورې ټکسټ موږ ته څنګه شي معلوم شي سمه ده زه رسم ورته وایم چې ټکسټ دې څنګه شي بار دې پرې راشي په دغه ډول دا د موږ سره سمپل ډیزاین ورته رسم لاین ته لاین نو لاین باندې کلیک کوم اوس وګورئ سمپل ډیزاین موږ د یو کتاب دلته ترسره کولی شو خو خیر د دې لپاره بیا نورې طریقې دي هغه نه هم استفاده کړلی شو د اوس لپاره ریموو بکګراوند همدومره د موږ سره کاپي وه رسمه دلته تصویر اخلم فرض کړئ د موږ سره دا تصویر دی اوکې دا زه کلوز کوم او رسم دا یو څه لوی کله چې باندې کلیک وکړئ د موږ سره موږ درته وایي چې پکچر فارمټ مکمل شی راځي ټاب د موږ سره راځي په کرکشنز کې د موږ سره شی دی د تصویر مربوط چې کوم رنګونه دي کوم سټایلونه دي کوم ډیزاین یې بولئ دا موږ ته راځي اوس وګورئ دا مختلف دي وګوره په دغه ډول او بل موږ ووایو چې دا آپشنز چې کوم دي دا د موږ سره د فارمټ picture options دي shape format دي text دي دا په دوه کې به موږ صرف په شیپ کې بیا غږیږو دا ټول به موږ په شیپ کې زده کیږو ځکه په شیپ کې دا ټول آپشن څنګه دي هلته د موږ سره کار کېږي فعال دي سمه ده اوس موږ تاسو ته مخکې مو اوس که زه دلته راشم اوس د موږ سره دلته څه شی دي فیل دی او لاین دی فیل او لاین موږ وپېژندل دا صرف په شیپ کې موږ کارولی دلته یې نشو کولی سمه ده که چېرته دلته راشو شیډو ده د موږ سره که چېرته موږ په دې باندې افیکټ اپلای کړي وي دا ټول افیکټس موږ مخکې ویلي وو دلته دا په مزید ډول موږ چینج کولی شو د افیکټ ترانسپرنسي چېرې وي سایز بلر انګل دا هر څه موږ مخکې ویلي وو سمه خو دلته په مزید ډول تاسو چینج کولی شئ دا بیا وروسته موږ ویایو صرف تاسو اوس په نظر کې در سره ونیسئ سمه ده ټکسټ باکس کې چېرته تاسو کارولی وي اوس وګوره د موږ ځینې اپشنونه کار نه کوو ځکه دا ټکسټ باکس نه د موږ سره دا پکچر دی او که چېرته پکچر ته راشو په پکچر کې دا اپشن بیا د موږ سره هلته په شیپ کې نشته دی سمه ده اوس وګوره مثلا د موږ سره ترانسپرنسي ده برایټنس یې ده دلته دا ټول موږ چینج کولی شو که زه راشم مهم یې د موږ سره دلته څه دی ترانسپرنسي ده د یو تصویر که وګوره په دغه ډول ترانسپرنسي دلته موږ زده کوو دلته سمه ده نو دا بیا دلته هم زده کوو خو دا موږ ویایو په نظر کې در سره نیسئ زه دا کلوز کوم چې ویډیو د موږ سره ډېره لویه نه شي بل د موږ سره کلر دی څه ډول کلر کې ته غواړئ د تصویر وګورئ دا تصویر خو اوس د موږ سره ډېر ساده تصویر دی کېدای شي دا ډېر رنګه تصویر وي نو په هغه صورت کې رسمه اوس وګوره کلر د موږ سره دا کلر کې کوم کلر کې غواړئ چې سفید کې غواړئ په دوه کې دا د موږ سره ټول سټایلونه دي مور ویریشنز کې زیات نور کلرز دي چې دلته د موږ سره موجود نه دي صحیح شوله دغه ډول دا هم تاسو دلته چینج کولی شئ بل د موږ سره څه دی دلته اوس وګورئ بل د موږ سره که چېرته تاسو افیکټ اپلای کول غواړئ دلته مختلف افیکټس دي هر یو تاسو اپلای کولی شئ په دغه ډول موږ وایو چې آپشنز چې کوم دي دا ټول موږ بیا زده کوو نو اوس صرف په نظر کې در سره ونیسئ چې دا شی شته دی او اوس لپاره استفاده کېږي ځکه که فکر وکړئ دا هر څه موږ ویلي وو که چېرته تاسو شیډو ورکړي وي شیډو آپشنز دي مربوط هغه دلته تاسو ټول څنګه کولی شئ چینج کولی شئ مثلا څه ډول شیپ وي کلر وي څه ډول وي ترانسپرنسي سایز بلر دا هر څه دلته تاسو ورته چینج کولی شئ
ترانسپرنسي خو موږ ووایو سمه ده چې هلته موږ چینج کولی شو د اپشنز د طریقه او دلته هم موږ دا چینج کولی شو اسانه طریقه یې دلته ده خو دلته مطابق د یو فیصده دی سمه دا 90 فیصده دی اوس وګوره دا د موږ سره 50 فیصده ترانسپرنسي ده د ترانسپرنسي نه هدف څه شی دی اوس وګورئ فرض کړئ که زه در واخلم کنټرول سی رسمه دا زه چې ترانسپرنسي باندې خو پوه شوئ که نه لکه شیشه اوس وګوره زه رسمه ده البته دا سایز یو څه کوچنی کوم که زه دا شی تصویر دلته واخلم او ورته یم چې دا د ټکسټ د پاسه موږ سره راشي اوس وګوره ټکسټ او د لاندې کوم تصویر چې دی که چېرته د ترانسپرنسي کموي هغه به ترې معلومیږي وګوره په دغه ډول سمه ده دغه ته ترانسپرنسي ویل کېږي یعنې کله چې د یو شیشې نه بله شیشه شی معلومیږي څومره چې دا شیشې ډېرېږي دا ترانسپرنسي دوڅنېږي کمیږي یعنې نور ترې تېرېږي خلاصه یې څه شوله او که چېرته غواړئ چې تاسو یو تصویر لرئ هغه کمپریس کوئ تاسو د کمپریس څخه استفاده کړئ خو په دې کې مختلف اپشنونه دي تاسو خو دا تصویر د څه شي دپاره کاروئ دا د موږ سره ډیفالټ ریزولوشن دی چې په کوم باندې موږ سره اخیست شوی دی غواړئ چې په ښه کوالټۍ ایچ ډي کوالټۍ کې دې وي د دو خامه او یا هغه نیمګړتیا څه ده چې د دو حجم زیاتېږي د ډاکومنټ سمه ده او که چېرته غواړئ چې مثلا کوالټۍ د پرنټر او سکرین دپاره وي تاسو د دو 200 پی پی آی یعنی فکسل پر انچ څخه هدف دی دا ورته سلیکټ کولی شئ د ویب دپاره یې غواړئ د ایمیل دپاره یې غواړئ که زه اوس راشم ایمیل کې چې موږ کوم تصویر لیکو دوست باید کم وي ځکه چې زر ورسي که زه راشم په ایمیل باندې کلیک وکړم د دغو کوالټي د تصویر څنګه شي خرابېږي اوس وګوره د دو کوالټي ډېره د تصویر څنګه شوله خرابه شوه دا تاسو څه وخت کتلی شئ کله چې تاسو یو لوړ کوالټۍ والا تصویر واخلئ اوس که زه راشم وګوره دا اپشن د موږ سره د های کومه کوالټي چې د موږ سره ده دا ولې د موږ سره کار نه کوو اوریجنل کوم کوالټي ده ځکه چې دا تصویر د کوالټۍ کې هېڅ غلی نه دی چې موږ یې لوړ کړو لوړېږي نه سمه ده نو که زه اوس بېرته ایچ ډي کوالټۍ ته راشم اوس وګوره د تصویر کیفیت بېرته څنګه شوله ښه شوله جوړ شوله سمه ده بل چینج پکچر دی فرض کړئ تاسو اوس که زه دلته راشم دلته دا تصویر موږ سلیکټ کړو زه غواړم چې دا تصویر چینج کړم سمه ده دا سلیکټ به کوي اول نو څه ډول چینج کوي زه دغه ډیوایس نه مختلف تصویر واخله کوم تصویر واخله دا تصویر وګوره تصویر په موضوع کې په موضوع کوم افیکټ چې موږ اپلای کړی و څنګه شول چینج شول ورته اپلای شول سمه ده ریسیټ پکچر دی موږ سره اول ریسیټ پکچر دی تصویر خپل لومړني حالت ته راوستلی او چېرته په هغه موږ کراپ کړی وي د هغو په سایز کې مې تغیرات راوستلي وي دا موږ ته تصویر بیرته خپل لومړني حالت ته راولي سمه ده او که چېرته موږ په دو کې تغیرات راوستلي وي سایز هم چې چینج کړی وي نو هغه د دو ځای تاسو ریسیټ کولی شئ اوس وګوره دا څنګه شول چینج شول بیرته خپل لومړني حالت ته تصویر راغلو یو وخت ځکه بلر ښکارېدو چې دلته پاس د موږ سره یو شیپ موجود دی دا د موږ سره یو بل شیپ دی سمه ده که زه راشم دا بیرته سلیکټ کړم کنټرول زد په دغه ډول ښه پکچر فارمټ کې رسمه و بل د موږ څه دی پکچر سټایلز دی زه رسم یو تصویر فرض کې د موږ سم دا تصویر دی سایز یو څه کوچنی کوم په دغه ډول غواړم چې دا په مختلفو سټایلونو کې په دو سټایل کې د تصویر غواړئ په دو سټایل کې غواړئ خو ته څه وخت موږ اپلای کړی شو کله چې یو داسې تصویر موږ راواخلو زه رسم انسرټ ته انسرټ کې پکچر ته پکچر دیس په رسم یو تصویر رااخلم فرض کې یو تصویر رااخلم یونیورسيټي پروجیکټ نه مثلا دا تصویر دی دا تصویر موږ راواخیستله وګوره زه غواړم چې دلته یو سټایل ورکړم دا د موږ سره ډېر ساده سټایل دی که نه وګوره زه غواړم چې دا په دغه ډول سټایل کې وي په دغه ډول سټایل کې په دغه سټایل کې په دغه سټایل کې کوم سټایل کې چې ته غواړې دلته سټایل تاسو د فکچر ته څنګه کولی شئ چینج کولی شئ 3D سټایل ورکوئ په دغه ډول دا مختلف سټایلونه دي هر یو تاسو په خپله په دې باندې کار کړلی شئ مشکل ورکړي او دغه اپشنز چې کوم دي دا د موږ سره دغو سټایلو مربوط دي اوس وګوره موږ دا ورته اپلای کړه اول چې کله موږ دا اپلای کړه دلته د موږ سره څه دي پکچر بارډر دی بارډر د موږ سره هدف دا هلته دا سپینه ساحه ده د موږ سره د پکچر بارډر دی که زه دلته کلیک کوم ورته وایم چې دا بارډر موږ ته په تور رنګ ته وړوه په دغه ډول به وړي چینج کېږي به او بل د موږ سره نو آوټلاین نه غواړم دا بارډر نور مثلا دغه سټایل صحیح دی صحیح شوله مثلا بل کلر ورته غواړئ چې انتخاب کړئ دلته تاسو کلر نه و تاسو د دوزه کلر ورته چینج کولی شئ دا ساده خبرې دي سمه ده
او که چېرته غواړئ چې مثلا د دوه هغه ویت چې کوم دی اندازه یې کم او زیاته کړئ دغه تاسو کمولی او زیاتولی شئ صحیح شوله او سکیچ د موږ څه ولې کار نه کوو ځکه چې دا د موږ سره هغه نه دی اوریجنل شیپ نه دی دا د موږ بیا په اوریجنل شیپ کې استفاده کوو شیپ انشاءالله موږ په دوی ځای راتلونکي جلسې وي هلته به بیا کاریږو ډاشز د موږ سره دلته ځکه کار کوو چې د موږ سره دا بارډر اوریجنل دی سمه ده که زه راشم په دوی باندې کلیک وکړم هغه ډاشز ته څنګه کېږي چینج کېږي اوړي خو اوس د موږ سره کلر زه چینج کوم تور ته البته په دغه ډول سمه ده دا د موږ سره دا اپشن و بل د موږ چې د فکچر افیکټس دي کوم افیکټ چې موږ اپلای کړی و اوس وګورئ هغه ټول افیکټس چې د موږ هلته په فارمټ شیپ یا پکچر کې و ټول دلته تاسو یو جلا جلا ریفلیکشنز دي ګوره هغه پې اپلای کولی شئ نو کوشش به دا وي چې دا به تاسو په خپله درسره ګورئ او دلته کوم اپشنز چې دي وګورئ مثلا دا د ریلیزیشن اپشنز دي دا ټول دا به انشاءالله موږ بیا یوه ورځ دوه دوامه یا درېیمه جلسه وي چې په دوی کې به دا ټول موږ څنګه کېږو کوم چې مهم دي البته ټول خو به درد نه خوري او ډېر کم پېښېږي چې موږ د دغو اپشن ته ضرورت پېښ شي ډېر کم پېښېږي ځکه اوس د ډیزاین دپاره ډېر نور سافټویر پیدا شوي چې ډېر په اسانۍ سره دغه کار موږ کې کړلی شو سمه ده بل د موږ چې د فکچر لیاوټ دی فکچر لیاوټ کې دغه تصویر چې تاسو راوستی کوم لیاوټ ته چینج کول غواړئ هغه دلته هر یو تاسو ورته چینج کولی شئ مثلا دوی ته غواړم وګوره د موږ څنګه شو یو ټمپلیټ دی کله چې دا شوله د موږ سره یو سمارټ آرټ ډیزاین ټاب اضافه شوله او فارمټ اضافه شو چې دا د راتلونکي موضوع دي هلته به موږ دا انشاءالله په تفصیل سره بیا زده کیږو بل د موږ څه شی دی آلټ ټکسټ دی موږ تاسو ته وایي که چېرته غواړئ چې تاسو یو تصویر ته ډسکریپشن ورکړئ چې هغه یو یوزر یا یو لیدونکی هغه بیا وګوري نو هغه دلته تاسو ورکولی شئ سمه ده ښه مخکې موږ دا ویلی وو که چېرته تاسو مثلا سوال وي کړلی شئ هغه ویډیو یې درته وګورئ دا ډسکریپشن هلته موږ تیار ورته جوړ کړی یو سمه او بل که چېرته جنریټ کوئ نو تاسو باید اول آنلاین واوسئ بیا تاسو ته په خپله تصویر ته په کتو سره یو ډسکریپشن جنریټ کړي چې دا چې ډېره وخته پورې مؤثر نه دی بل د موږ سره پوزیشن دی سمه ده د تصویر د نظر فیچ ته چېرته موجود وي زه ورته یم چې په ټاپ سینټر کې دې وي ورته یم چې په سینټر کې دې وي او په باټم سینټر کې دې وي لیفټ رایټ دا عین شکل لکه څنګه چې موږ ټکس زده کړی و همدغه ډول دا دلته تاسو هم کړلی شئ چې ویې ګورئ بل د موږ څه شی دی رپ ټکسټ دی رپ ټکسټ کې یو څه خبرې شته دي نو فکر کوم دا جلسه به بیا ډېره اوږده شي د موږ سره نو انشاءالله دا به موږ بیا په بله جلسه کې رپ ټکسټ او اپشنونه چې نور دي هغه به موږ بیا هلته زده کیږو نو که چېرته د تاسو کومه پوښتنه یې کړلی شئ د واټساپ د طریقه یا هم د یوټیوب چینل د طریقه د موږ سره شریکه کړئ نو تر بل او راتلونکي درس پورې تاسو پاک راز پارم هر چېرته چې وئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ الله مل شه ښه